Dear students, once again welcome to the class. Dear students, تر اوسه پورې چې تاسو زمونږ څومره هم کلاسز وکتل نو امید ده چې تاسو به د هغې نه پوره انګلیش زده کړی وي او تاسو به اوس مطمئن شوي چې مونږ د انګلیش د ویلو قابل کېدو والی یو رو روان یو د انګلیش ویلو طرف ته. نو چې کله هم تاسو دا کمپلیټ کورس وګورئ ان شاء الله د هغې نه بعد به تاسو بالکل د انګلیش د ویلو قابل شئ. نن زموږ سره کلاس نمبر 17 دی. په دې کې به مونږ یو نوی فارمولا یو نوی سټرکچر ډسکس کوو. نو ان شاء الله دا کلاس به هم ستاسو دپاره ډیر ښه وي او تاسو به د دې نه هم ډیر څه زده کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. I have something plus verb. I have something plus verb. زه یو څه لرم. I have something مطلب دی معنی ده زه یو څه لرم. plus verb. اوس verb څه شی دی؟ یو اکشن ته مونږ وایو verb. لکه eat شو، خوراک کول شو، اوبه څښل شول یا نور څه کار کول دې ته ویل کیږي verb. صحیح ده؟ نو I have something plus verb. زه یو څه لرم. اوس څه لرم؟ نو هغه ورب چې دی هغه اکشن چې دی هغه به مونږ د سمثینګ سره پلس کو نو زمونږ هغه سنټنس زمونږ هغه جمله هغه فقره چې دی هغه به بالکل ریډي شي او بالکل ګرامیټیکلی به وي. رایټ. کله چې تاسو سره یو څه د ویلو یا د څه کولو دپاره وي او تاسو هغه خبره کوئ نو تاسو به په انګلیش کې داسې وایئ چې I have something. زه یو څه لرم. اوس مونږ په پښتو کې داسې قسم خبرې کوو چې زه تاسو ته د ویلو لپاره یو څه لرم. مونږ چاته وایو زه تاسو ته د ویلو لپاره یو څه لرم یا مونږ داسې وایو زه د دوی سره د شریکولو لپاره یو څه لرم یا زه تاسو سره د خوړلو لپاره یو څه لرم یا زه د هغه د ورکولو لپاره یو څه لرم. نو دا ټول خبرې کمی خبرې چې تاسو داسې کوئ چې زه یو څه لرم چې تاسو ته یې ووایم یا زه یو څه لرم چې تاسو سره یې شریک کم یا زه یو څه لرم چې تاسو له یې درکم. نو کومه خبره چې تاسو په پښتو کې داسې کوئ چې زه یو څه لرم نو په انګلیش کې به تاسو د I have something plus verb په مدد سره کوئ. رایټ. ښه اوس راځئ دې سنټنسز ته وګورئ چې ستاسو کانسپټ پې مزید کلیر شي. رایټ. زه تاسو ته د ویلو لپاره یو څه لرم. زه تاسو ته د ویلو لپاره یو څه لرم. I have something to tell you. I have something to tell you. زه یو څه لرم. ګوره ما تاسو ته ووی چې I have something مطلب به وي زه یو څه لرم. بیا به موږ ورسره ورب لګو. ورب به سر ولګو. اوس په دې سنټنس کې په دې جمله کې زموږ سره ورب څه شی دی؟ ټیل دی. یعنی یو اکشن دی نو هغه زموږ سره دی ټیل. نو د دې فقرې او د دې سټرکچر نه تاسو ته اوس معلومه شوه چې موږ به د I have something استعمال څنګه کوو. I have something to tell you. I have something to tell you. زه تاسو ته د ویلو لپاره یو څه لرم. یعنی زما سره یو څه شته دی یا زما په ذهن کې څه شته دی چې ستاسو ته یې ووایم. نو موږ داسې وایو که نه I have something to tell you. I have something to tell you. I have something to tell you. زه تاسو ته د ویلو لپاره یو څه لرم. I have something to share with them. I have something to share with them. زه د دوی سره د شریکولو لپاره یو څه لرم. I have something to share with them. زه د دوی سره د شریکولو لپاره یو څه لرم. یعنی زما سره یو څه شته دی چې زه د دوی سره شریک کړم. که هغه هر څه وي مونږ د هغې په باره کې خبره کوو نو هغه به مونږ داسې وایو چې I have something. زه یو څه لرم to share with them چې د هغو سره یې شریک کړم. ښه اوس په دې کې ورب چې دی هغه share دی. ګوره دا هم یو اکشن دی ورب دی. نو دا مونږه د I have something نه بعد چې دی راویستو. I have something to plus verb. صحیح ده؟ I have something to share with them. I have something to share with them.
زه د دوی سره د شریکول لپاره یو څه لرم. زه د دوی سره د شریکول لپاره یو څه لرم یا زما سره یو څه شته دی چې د دوی سره شریک کم. I have something to share with them. I have something to share with them. I have something to eat with you. I have something to eat with you. زه تاسو سره د خوړلو لپاره یو څه لرم. I have something to eat with you. زه تاسو سره د خوړلو لپاره یو څه لرم. یعنی زما سره یو څه شته دی چې تاسو سره یې وخورم. یعنی مطلب د دې خبرې دا دی چې زما سره څه شته دی دواړه به یو ځای وخورو. یا مالې په کور کې سره کړي یا داسې نور څه دي نو زه وایم چې زه ستاسو سره وخورم. I have something to eat with you. زه تاسو سره د خوړلو لپاره یو څه لرم. زه تاسو سره د خوړلو لپاره یو څه لرم. I have something to eat with you. I have something to give him. I have something to give him. زه د هغه د ورکول لپاره یو څه لرم. I have something to give him. زه د هغه د ورکول لپاره یو څه لرم. یعنی زما سره څه شته دی زه یو څیز لرم چې هغوی له ورکم. یعنی په اردو کې د دې داسې مطلب راځي چې میرے پاس کچھ ہے. میرے پاس کچھ ہے. I have something میرے پاس کچھ ہے. په پښتو کې مونږ وایو زه یو څه لرم. اوس I have something to give him. زه د هغه د ورکول لپاره یو څه لرم. ښه اوس به تاسو په دې باندې خپلې فقرې جوړوئ. دا خو تاسو ته ما درکړي دي او تاسو پې زه پوهه کوم صحیح ده. اوس به تاسو فقرې جوړوئ. I have something به ولګوئ د دې به مطلب شي چې زه یو څه لرم. ښه بیا به تاسو پلس ورب کوئ. تاسو کم څیز لرئ یعنی کم ایکشن کوئ. تاسو ته ما ووایي په دې بره خبره کې چې د ویلو یا د څه کولو دپاره چې تاسو خبره کوئ نو تاسو به داسې وایئ. صحیح ده. ګوره بیا به د هغې خبره کوئ چې I have something زه یو څه لرم. اوس تو څه لرې ته چې دی ته خبره کول د چا سره غواړې یا ته یو څیز چې دی هغه د چا سره شریکول غواړې یا ته نور څه کول غواړې ستا سره شته دی چې هغه وکړې نو هغه به ته په دې فارموله کې سبجیکټ چې دی دا چینج کیږي. سبجیکټ څه شی دی I زموږ سره سبجیکټ دی. د دې په ځای چې دی تاسو I we you they we دا چې دا سبجیکټ دا تاسو لګولی شئ. صحیح ده. بیا به پلس have something دغه فارموله بشي پلس ورب بشي. اسانه طریقه ده دی. صحیح ده رایټ. ښه تاسو خو اوس دا زده کړل چې زه یو څه لرم د هغې دپاره به زه څه استعمالوم. د هغې دپاره به زه I have something پلس ورب استعمالوم. خو که اوس دا خبرې مونږه نیګیټیو ته واړو یعنی منفي جملې د دې نه مونږ جوړو منفي فقرې ته جوړو نیګیټیو سنټنسز وس جوړو نو هغه به مونږ څنګه جوړو. یعنی د خبرې مطلب دا دی په پښتو کې چې مونږ به وي چې زه یو څه لرم اوس زه وایم چې زه هیڅ نه لرم نو هغه به مونږ څنګه وایو. کله چې تاسو سره یو څه د ویلو یا د څه کولو دپاره نه وي او تاسو د هغې خبره کوئ نو هغه به تاسو په دې فارموله کوئ چې I don't have anything plus verb. I don't have anything زه هیڅ نه لرم. د دې مطلب دا دی زه هیڅ نه لرم. I don't have anything زه هیڅ نه لرم plus verb. اوس ورب څه دی هغه ما تاسو ته ووایي هغه به سره پلس کوئ نو ستاسو هغه نیګیټیو سنټنس چې دی هغه منفي جملې چې دي هغه به هم تیارې شي. ښه راځئ دې سنټنسز ته هم وګورئ دې سټرکچر ته هم وګورئ چې په دې باندې هم تاسو پوه شئ چې تاسو بالکل د انګلیش د ویلو قابل شئ. رایټ. زه تاسو ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم. زه تاسو ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم. مخکې مونږ وی چې زه یو څه لرم چې تاسو ته یې ووایم اوس زه وایم چې زه تاسو ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم نو مونږ به څنګه کوو. مونږ به داسې کوو چې I don't have anything زه هیڅ نه لرم to tell you چې تاسو ته ووایم. رایټ. I don't have anything to tell you زه تاسو ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم. I don't have
anything to tell you. زه تاسو ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم، یعنی زما سره هیڅ نشته دی چې تاسو ته ووایم. صحیح ده؟ نو بخښنه غواړم ځکه زما سره د شریکولو دپاره یا تاسو ته څه د ویلو دپاره چې دی بلکل څه نشته دی. نو بخښنه غواړم. I'm sorry, I don't have anything to tell you. زه تاسو ته د ویلو لپاره هیڅ نه لرم. زه له دوی سره د شریکولو لپاره هیڅ نه لرم. زه له دوی سره د شریکولو لپاره هیڅ نه لرم. them چې دی نو دې مطلب دی دوی. صحیح ده؟ زه له دوی سره د شریکولو لپاره هیڅ نه لرم. I don't have anything. زه هیڅ نه لرم to share with them چې د دوی سره شریک کم. I don't have anything to share with them. زه له دوی سره د شریکولو لپاره هیڅ نه لرم، یعنی زما سره هیڅ نشته دی چې د دوی سره شریک کم. I don't have anything to share with them. I don't have anything to share with them. زه له دوی سره د شریکولو لپاره هیڅ نه لرم، زما سره هیڅ نشته دی چې د دوی سره شریک کم. I don't have anything to share with them. زه له دوی سره د شریکولو لپاره هیڅ نه لرم. ښه، اوس دلته کې دی he does not. نو دا do او does چې دی نو دا به موږ څنګه لګو؟ ګوره دا تاسو ته ما په فاست لیکچر کې ویلي دي، په تیر شوي کلاسز کې ما تاسو ته ویلي دي، په 7, 8, 9 کلاسز کې ما تاسو ته do او د does استعمال ښوولی دی. که تاسو چینل ته نوي یئ نو تاسو د کلاس 1 نه سټارټ واخلئ چې دې ته رارسئ، نو تاسو به په پوره کورس باندې پوهه شئ او تاسو ته بیا هیڅ قسمه مشکلات، هیڅ قسمه مسلې نه وي. صحیح ده؟ He doesn't have anything to eat with them. He doesn't have anything to eat with them. هغه زما سره د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. هغه زما سره د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. He doesn't have anything to eat with me. هغه زما سره د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. He doesn't have anything. هغه هیڅ نه لري to eat with me. زما چې زما سره او خوري. صحیح ده؟ He doesn't have anything to eat with me. هغه زما سره د خوړلو لپاره هیڅ نه لري. She doesn't have anything to show. She doesn't have anything to show. هغه د ښودلو لپاره هیڅ نه لري، یعنی د هغې سره هیڅ سرپرایز یا څه ګفټ یا څه څیز نشته دی چې موږ ته یې وښیي. She doesn't have anything to show. She doesn't have anything to show. هغه د ښودلو لپاره هیڅ نه لري. ښه، اوس د دې دپاره هم فارموله ده چې دا به تاسو په کومه فارموله دا سنټنسز جوړوئ. ګوره سبجیکټ به ولګوئ، لاندې دې ته وګورئ، سبجیکټ شو بیا پلس do یا does. اوس د do او does استعمال به موږ په کوم ځای کې کوو؟ نو دا به تاسو ته په کلاس 7، کلاس 8، کلاس 9 کې پوره پته ولګي. که تاسو هغه نه وي کتلي هغه وګورئ. بیا به پلس not شي، نو یا به شي do not یا does not. بیا به پلس have anything، بیا به پلس verb شي، نو دا به زمونږه هغه سنټنس چې دی هغه به تیار کړي. کم نیګیټیو سنټنسز چې دي، کم منفي جملې چې دي هغه به زمونږه تیاری کړي. اوس سبجیکټ کې څه راځي؟ ما تاسو ته مخکې هم ویلي دي او اوس درته بیا هم وایم، په سبجیکټ کې چې تاسو د یو څیز نوم لګولی شئ. لکه فضلحات، فرحات، at، he، she، we، they، you، دا زمونږ سره مختلف سبجیکټ دي. یا ډاکټر، دا چې دی دا زمونږ سره سبجیکټ دي. نو د سبجیکټ چې دی دا تاسو چینج کولی شئ، د دې په ځای تاسو هر څه لګولی شئ. رایټ؟ اوس مونږ دوه فارمولې زده کړلې چې I have something، زه یو څه لرم. بله فارموله نیګیټیو فارمولې سوا I don't have anything، زه هیڅ نه لرم. مونږ یې زده کړلې چې زه یو څه لرم، د هغې دپاره به زه څه وایم، او چې زه کله دا خبره کوم چې زه هیڅ نه لرم د هغې دپاره به زه څه خبره کوم. ښه، اوس دلته یو بله خبره ده. که مونږ اوس د چا نه تپوس کوو چې آیا تاسو څه لرئ، نو هغه به مونږه څنګه کوو؟ نو هغه به مونږه
هم ډیر په اسانه طریقه کو، د هغې دپاره هم ډیر اسانه او ډیره ښکلې طریقه ده. ګوره د هغې دپاره به مونږ څه کوو، مونږ به صرف ډو چې دی هغه به مخکې کي مخکې کو او بیا به شي یو، نو دا به شي ډو یو، او بیا به هغه سټرکچر راشي have something plus verb. do you آیا تاسو have something سلری plus verb action شو. کله چې تاسو د چانه پوښتنه کوئ چې آیا تاسو یو سلری د ویلو یا د کولو دپاره، نو هغه به تاسو څنګه کوئ. یعنی د دې خبرې مطلب دا دی کله چې مونږه د چانه پوښتنه کوو، زمونږ یو ملګری وي، صحیح ده، اوس مونږ د هغه نه پوښتنه کوو، هسې امیجن کوئ مونږ د یو ملګري نه پوښتنه کوو چې آیا تاسو څه لرئ، نو چې زمونږ سره یې شریک کوي یا مونږ ته ووایي یا یې زمونږ سره وخورئ، نو هغه به مونږ څنګه کوو، هغه به مونږ په دې فارموله کوو do you have something آیا تاسو څه لرئ plus verb. اوس چې څه لرئ د څه څیز په باره کې مونږ پوښتنه کوو، نو هغه به مونږ ولګو. ښه لږ لاندې سنټنسز ته وګورئ چې په دې سټرکچر په دې فارموله باندې هم تاسو پوه شئ. آیا تاسو ماته دا ویلو لپاره څه لرئ؟ مونږه یو ملګری وي زمونږ سره ناست وي، د هغه نه مونږ تپوس کوو. زما یو ملګری دی، اوس زه د هغه نه تپوس کوم چې آیا تاسو ماته د ویلو لپاره یو څه لرئ، نو زه به ترې څنګه کوم په انګلیش کې؟ زه به ترې داسې کوم do you have something آیا تاسو څه لرئ to tell me چې ماته ووایئ. do you have something to tell me do you have something to tell me آیا تاسو ماته د ویلو لپاره څه لرئ. do you have something to tell me آیا تاسو ماته د ویلو لپاره یو څه لرئ. مونږ د ملګري نه تپوس کوو، یعنې تاسو سره څه شته دی، څه خبرې شته دی د سره په ذهن کې چې زما ته یې ووایئ، نو مونږ به داسې وایو رایټ. آیا تاسو د دوی سره د شریکولو لپاره څه لرئ. آیا تاسو د دوی سره د شریکولو لپاره یو څه لرئ. مونږ د خپل ملګرو نه تپوس وکړو که نه، یا د یو ملګري نه تپوس وکړو چې تاسو د نور ملګرو سره چې دی د شریکولو لپاره څه لرئ، نو هغه به مونږ داسې کوو چې do you have something آیا تاسو یو څه لرئ to share with them چې د هغوی سره شریک کړئ یا د دوی سره شریک کړئ. do you have something to share with them آیا تاسو د دوی سره د شریکولو لپاره یو څه لرئ. do you have something to share with them آیا تاسو د دوی سره د شریکولو لپاره څه لرئ. does he have something to eat with you does he have something to eat with you آیا هغه تاسو سره د خوړلو لپاره څه لري. does he have something to eat with you آیا هغه تاسو سره د خوړلو لپاره څه لري. موږ به چانه پوښتنه کوو که نه، د یو ملګري نه تپوس کوو چې does he have آیا هغه does he have something آیا هغه څه لري to eat with you چې ستا سره وخوري. موږ به داسې کوو does he have something آیا هغه یو څه لري to eat with you چې ستاسو سره وخوري. آیا هغه تاسو سره د خوړلو لپاره څه لري. does she have something to give him does she have something to give him آیا هغه مونږ ته د ویلو لپاره څه لري. does she have something to give him آیا هغه مونږ ته د ویلو لپاره څه لري. does she have something to give him آیا هغه مونږ ته د ویلو لپاره څه لري. اوس په دې سټرکچر تاسو پوه شوئ، په دې به تاسو هم فقرې جوړوئ، جملې پې جوړوئ. اوس به تاسو دلته ولګوئ چې do you have something آیا تاسو څه لرئ. مونږ د چا نه پوښتنه کوو که نه چې آیا تاسو ګلاس لرئ، آیا تاسو اوبه لرئ، آیا تاسو روټۍ لرئ، آیا تاسو چې څه څیز په باره کې مونږ پوښتنه کوو، نو هغه ورب چې دی هغه به لګو، نو زمونږ هغه سوالیه جملې چې دي هغه به تیاریږي، یعنی انټرواګریف سنټنسز به تیاریږي. اوس د دې فارموله باندې هم ځان پوه کوئ چې تاسو به ډو یا ډز ولګوئ پلس سبجیکټ.
سبجیکټ زموږ سره په دې سټرکچر کې چې دی هغه دی یو do یا does plus subject plus have something plus verb نو دا به ستاسو هغه فارمولا هغه سټرکچر چې دی هغه به درله تیار کړي د انټراګیټیو سینټنسز په باره کې. دا اوس زموږ نننی کلاس که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو ویډیو لایک کړئ، د ملګرو سره شیر کړئ، او که تاسو زموږ یوټیوب چینل تر اوسه پورې نه سبسکرایب کړی نو پلیز دا سبسکرایب کړئ د پوره کورس لپاره.